کنعان کې وو، بیا مصر ته باچا په صفت راغی، بیا فلسطین ته تللی. دا وختونه بالکل تاریخ واضح کړي دي چې دا دلته مهاجر راغلي، نه دا چې دلته دایمي دوی اوسېدلي دي. یهودي زمانه د 900 تر 580 پورې قبل المسیح. مسیح چې زمانه قبل المسیح چې موږ وایو مخکې د عیسی پیدایښت نه، هغه چې تېرېږي رالنډېږي ښکته پورته نه ځي. مثلا 900 تر 580 پورې راښکته شوې ده قبل المسیح. یهودیانو په قدس باندې 83 کاله بادشاهي کړې ده. 83 کاله چې قدس 15000 کاله تاریخ لري، دوی پکې 83 کاله بادشاهي کړې. او دا بادشاهي دوی بادشاهان نه ده کړې، بلکې داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام قدس باندې بادشاهي کړې. داود علیه السلام د 1000 نه تر 900 پورې قبل المسیح دې ښار کې بادشاهي کړې، چې دې ښار ته داود وشید ویل هغې وخت کې د اورشلیم ښار ته. او چې ټوله بادشاهي 40 کاله وه، هغه ډېر قصرونه او ډېر آبادۍ پکې وکړې. هغې نه راغی او هغه 33 کاله بادشاهي کړې ده، چې دا دواړه جمع کړي 83 کاله کېږي. اوس هم چې یهود کومه غوښتنه لري او چې هلته آبادول غواړي، هغه هیکل سلیمان دی چې هغه بخت نصر وسوځولو. هیکل سلیمان اوس هم یهود ډېر قوي نقشې لري او هغوی وایي چې دا بیت المقدس ډېر جګ دی، لکه کعبه ډېره ټیټه ده. هغوی وایي چې دا هیکل سلیمان د بیت المقدس لاندې ایثار دی. موږ بیت المقدس باید وران کړو چې هیکل سلیمان پکې راووځي. د هغه د وفات نه وروسته د هغه زوی د سلیمان اسلام وفات نه رهبعام د حکومت تقسیم کې، یو د اورشلیم په نامه چې هماغه د کوم نوم چې په تورات کې ذکر شوی دی، او هغه کنعاني نوم چې په تورات کې ذکر شوی دی چې دلته یبوس حاکم و. دا د ابراهیم علیه السلام ملګری و. او سفر تکوین کې دا نومونه راغلي دي، سفر تکوین دی دغه. او بله رسالة الی عبرین په انجیل کې په 5 فتره کې دا نومونه ذکر شوي دي او دا واقع پکې راغلی دی. بله بابلي زمانه وه چې د 580 نه تر 510 قبل المسیح دا زمانه وه. بابلي بادشاه بخت نصر ثاني د قدس ښار اشغال کې، او د یهودو اخرنی بادشاه صدیقیه بن یوشیا ته شکست ورکړ چې په 580 کالو ده. پاتې یهودیان بابل ته بندیان ولېږل او دوی د دې ځایه نقل کړل. بیا د فارسیانو زمانه وه چې د 510 نه تر 333 پورې قبل المسیح. د فارس بادشاه قوروش په 538 قبل المسیح کې کوم یهودیان چې بندیان وو، هغوی ته یې ویلې که څوک قدس ته تګ غواړي اورشلیم ته، نو موږ اجازه ورکوو. او هغه یې خوښه کړه، یهودیانو سره څه غرض ونه کړي. نو فارسیانو دې وخت باندې تر دې حده پورې دې حکومت کړی و تر 333 پورې. بیا د یونانیانو زمانه راغله، یونان خلکو چې هغه د 33 نه 333 تر 63 عیسوي کاله پورې، دې پورې یونانیانو. لوی سکندر فلسطین ونیو چې هغه قدس هم په فلسطین کې شامل و، چې دا 333 کال و. د ده د مرګ نه وروسته مقدوني خلیفګانو په دې ښار باندې حکمروي کوله، چې کله بطلیموس چې فلسطین او مصر یو حکومت کې، دا 323 کال و چې فلسطین د بطلیموس تر سلطې لاندې راغی. بیا په کال 198 میلادي کې سلوقین په نامه، یو سلجوقین دغه مسلمانان، دا سلوقین تابع شو چې دا په سوریه کې دوی حکومت کولی. د دې نه وروسته د روماني زمانه راغله، رومانیان راغله چې هغه 360 عیسوي نه تر 640 میلادي کاله پورې دوی حکومت وچلولو. د روماني سپهسالار بومیرجي قدس ونیو او تر 360 قبل المسیح پورې دا حکومت دوی ونیولو، او دا د دوی حکومت و. د روماني امپراتور دا تر خپل امپراتورۍ پورې وتړلو، چې بیا په 640 کاله پورې د روماني امپراتورۍ دا جز و. بیا دلته څه حوادث نور هم راغله. یهودو بغاوتونه وکړه، ما کم تعداد خلکو 6 نه تر 80 کاله پورې یهود یو بغاوت وکړي. بیا د روماني حاکم تیتس راغی او قدس یې وسوځولو. هغې نه وروسته په 115 نه تر 122 پورې یهودو بیا بغاوت وکړي. روماني حاکم حدریان په نامه یو کس راغی، هغه راغی او بیا یې ډېر بد چلن وکړي او بیت المقدس بیا ونړولو. د
د یهودو د بیت المقدس نه فرار کړ او مسیحیان یې دلته پرېښودل. بیا د دې ښار نوم ایلیا شو. دا نوم بیا بدل شو د اورشلیم او اورشلیم دې نومونه یا یبوس نه د ټول را بدل شو، ایلیا یې نوم شو. او شرط یې دا کېښودو چې په فلسطین کې به یو یهودي نه اوسي. دوی فرار کړ. د قیامت کلیسا چې دا د عیسیانو اوس هم قبله ده چې دا کله جوړ شو. روماني امپراتور قسطنطین چې د ده پلازمینه چې وه دغه وه روماني ښار و، هغه بزنطوي او بله منطقه وه چې هلته د خپل پایتخت انتقال کړي. مسیحیت دین د خپل حکومت رسمي دین اعلان کړي چې مسیحیت زما رسمي دین دی. نو مسیحیانو ته فرصت او وخت په ګوتو ورغی. په بیت المقدس کې د قیامت کلیسا جوړه کړه چې اوس هم جوړه ده. اوس هم یهودان عیسیان ورځي او هلته عبادت پکې کوي او هغه د دوی قبله ده. 326 میلادي کال کې د قیامت کلیسا جوړه شوه. یعنې دا د عیسی علیه السلام د پیدایښت نه 326 کاله وروسته جوړه شوه. یعنې دا د دوی هغه اساسي قبله نه ده، دا دوی مصنوعي جوړه کړې ده. د فارسیانو زمانه راغله. د روماني امپراتور په 395 کې کال کې امپراتوري د دوی تقسیم شوه. د هغې نه وروسته بیا قدس شو. په 614 کال کې فارسیانو ونیولو، ایرانیانو ونیولو او په 628 پورې قدس د فارسیانو په لاس کې پاتې شو. د دې نه وروسته بیا رومانیان بیا راوګرځېدل او رومانیان تر اسلامي فتح پورې بیت المقدس د دوی په لاس کې پاتې شو چې دا 614 عیسوي کاله پورې. د دې کال نه وروسته اسلامي دور شروع کېږي. د اسراء او معراج واقعه 621 میلادي کال او 10 هجري کال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسجد حرم نه بیت المقدس ته بوتلی شو. بیا هغې نه اسمانونو ته لاړو. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. دا همدغه آیاتونه دي چې الله ثنا د هغه ذات لره چې خپل بندی د مسجد حرم نه مسجد اقصی ته بوتلو او هلته ټولو انبیاو ورپسې 2 رکعته لمونځ کړی دی روحاً او بیا د هغې ځای نه پورته اسمانونو ته تللی دی. نو دا بیت المقدس شو. دا د پیغمبر علیه السلام د زیارت شاهد و چې د مسجد اقصی نه هلته لاړو، بیا هغې ځای نه پورته اسمانونو ته لاړو. دا د اسلامي عصر نه وړاندې دا واقع شوې ده چې بیت المقدس د رومانیانو سره او بیا دی هلته لاړو او هغې ځای نه بیا پورته لاړو. اول اسلامي عصر زمانه 614 نه تر 1022 عیسوي پورې. حضرت عمر رضی الله عنه په 614 یا او اختلاف د دغه راغلی روایاتو یا 638 دغه کال دی، هجري کال همدا کال دی، مصادر اختلاف دی. بیت المقدس ته په داسې حال کې داخل شو چې ابو عبیده بن جراح د دې سیمې فاتح دی. کله چې پاپ البطریق سفرنوس ابو عبیده ته دا شرط کېښوده چې د اورشلیم کلي به موږ هلته یا د ایلیا کلي به هلته موږ دغه ته زه ورکومه چې دا ښار فتح شي چې امیرالمؤمنین خپله راشي. حضرت عمر رضی الله عنه روان شو دې ځای نه او خوب ورسره شپه میاشتو باندې مزل وکړه چې هلته شپه ورسوله. نو هغه سره هماغه جامې وې چې 12 پیونده پکې لګېدلي وو. ابو عبیده بن جراح ورته وویلې چې سبا ته به یو په اس سور شي او بل به جامې بدلې کړي، چپن مپن به واغوندي، عجمي جامې به واغوندي. شپې ورسره ومنله، سهار یې ورسره ونه منله. بیا یې خپلې جامې په اوښ باندې سور شو او بیا د هغه پاپ سره ملاقات وشو. پاپ ورسره معاهده کړې ده، العهدة العمریه ورته وایي. کوم خلک چې قوي خلک دي معاهدې د هغه په نامه باندې. موږ د ډیورنډ معاهده چې ده دا د انګلستان د وزیر خارجه په نامه باندې ده. وروسته بلفور معاهده راشي هغه هم د انګریزانو وزیر خارجه و، ځکه دا قوي خلک وو. څومره معاهدې چې شوي دي هغه خلکو په نامه باندې تمامې شوي چې هغه قوي خلک دي. دلته مسلمانان قوي و، معاهده د ده په نامه تمامه شوې، نه د هغه پاپ په نامه باندې. نو څو شرایط یې ورسره ایښو، ډېر دي خو زه هغه صرف د دې ځای پورې تړلي زه هغه وایم. یو شرط پکې دا و چې عیسیان به جزیه ورکوي او دوی ته به دیني ازادي حاصله وي. کلیساګانې به هم روغي او خپلو کلیساګانو عبادتونه اخترونه به لمانځي. حضرت عمر رضی الله عنه دا ورسره ومنله. او بل یې د ایلیا نوم ښار القدس ته بدل کړی چې اوس په همدغه نامه باندې مشهور دی. او درېیمه خبر دا و چې یو یهودي ته به په بیت المقدس کې د اوسېدلو یا فلسطین کې د اوسېدلو اجازه نه ورکوي. دا خبره ورسره حضرت عمر رضی الله عنه ومنله چې پاپ
دا د خدای نماینده دی اعوذ بالله منه او دکې الله راضي خدای حلول کوي د حلول عقیده باندې قایل دی پاک چې خبرې کوي دا د خدای خبرې دي یعنی معنا دا چې عیسایانو چې کومه معاهده حضرت عمر سره کړې دا د خدای په امر شوې ده خدای په پاک کې حلول کړی اعوذ بالله منه او دا د هغه خبرې دي نو په هماغه بنیاد باندې حضرت عمر بیت المقدس ته ننوتو خار تسلیم کې او دغه خلکو ته ازادي عمل ته ورکړه د دې خپل ازادي یهودان هم پکې وو عیسایان هم پکې د دې نه وروسته امویانو 601 نه تر 970 کاله پورې 950 کاله پورې امویانو په بیت المقدس حکومت کړی عباسیانو د 950 نه تر 880 پورې عباسیانو په دې خاور باندې حکومت راوړی کړی د مسلمانانو بادشاہي ورته ډېر کارونه پکې کړي امویانو او عباسیانو ډېر کارونه کړي قبة الصخره چې دا کوم جومات دی چې دا ډېر عکسونه دغه جومات هماغه دی دا هغه بیت المقدس نه دی چې مخکې جوړ شوی دا قبة الصخره دا جومات جوړ شوی دی دا د عبدالملک ابن مروان وخت کې 682 کال کې دا جوړ شوی دی 691 کال کې بیت المقدس مسجد اقصی بیا جوړ شو دا 909 پورې تمام شو خلاص شو د دې وروسته په مسلمانانو کې خپل داخلي څه خوځښتونه راغلل غیر مستقر شو عباسیانو فاطمیانو جنگونه وکړل قرامیته او عباسیانو فاطمیانو سره جنگونه وکړل په دې جنگونو کې اخیری 1001 کال کې سلجوقیان په دې سیمه باندې مسلط شو چې دا مسلمانانو او بیا د صلیبي جنگونو تر شروع کېدو پورې په دې سیمه باندې د سلجوقیانو یا عربي کتابونو کې تاریخونو کې وایي سلاجقه ورته دوی مسلط شو نو قدس د صلیبي حملو په وړاندې قدس په 1099 کال کې د صلیبیانو په لاس سقوط وکړ صلیبي جنګونه د دوه وجو ورته وي یا دا چې دوی د صلیب نقش مخکې وړلو دا کوم چې صلیب جمع د مخکې روان کړو په دې وجه ورته صلیبي جنګونه یا دا چې دوی کوم مسلمانان وژل هغه د صلیب په شکل باندې وژل یو ځل به داسې مسله کړ او بیا به داسې مسله نو په دې وجه ورته د صلیبي جنګونه وایي نو اکمن په نامه باندې ویل عیسایي ښځه ده د امپراتور لور ده هغه وایي دومره اروپایان جنګ ته راغله اسیا ته چې تا به داسې خیال کول لکه اروپا چې اسیا ته کډه شوي وي دومره مخلوق راغی پاک اعلان وکړي که دې جنګ ته څوک لانړ هغه مرتد دی عیسایي او دا مقدس جنګونه وو نو ډېر زیات خلک دې جنګونو ته راغله د هغې ثمره دا شوه د خپلمنځي چې دې ته زمینه برابره شوه د خپلمنځي مشکلاتو چې صلیبیان په دغه باندې حمله وکړي او بیت المقدس ونیسي اوله حمله کې 80,000 مسلمانان ماشومان ښځې او زاړه د بیت المقدس په داخل کې ووژل چې دوی د سولې بیرغ کړو چې موږ جنګ نه کوو او صلیبیان ورباندې راغله او دوی ټول ووژل دا دوی لیکلي د ماشومان د حامله ښځو ګېډې څیرې کړې ویې ویلې چې نور به تاسو مسلمان نه راوړئ د حضرت عمر په نامه باندې هلته جومات دی او داسې کوڅه ده ورته هلته وینه پونډیو ته راوختله دومره خلک مسلمانان اروپایانو په لاس باندې شهیدان شو او دلته بیا د کاتولیک حکومت جوړ شو دغه درې فرقې دي عیسایان یو کاتولیک دي یو پروتستان دي یو ارتودکس دي واتیکان چې د چا مشرق هغه کاتولیک دي دلته کاتولیک حکومت او لاتیني مملکت جوړ کې دویم اسلامي دور کله چې صلاح الدین ایوبي د ایوب زوی هغه فاطمیانو ته هغه یو جالب کار کړی او بیا په 1108 کال کې د حتین په لویه جګړه کې صلیبیانو ته شکست ورکړي او دا منطقه یې د صلیبیانو له لاس نه آزاده کړه او دلته بیا د ایوبي حکومت او سلطنت ډبره کېښودله په جلال آباد کې د صلیبي سرخ مشر یو سیویسی و نن نه 15 کاله یا 13 کاله وړاندې هغه ته یو ملګري زموږ سبق ویلی ده پښتو یې ورته ښودل وایي بحث مې ورسره راغی وایي ډېرې خبرې وشو بیا ما ورته صلاح الدین ایوبي خبره وکړه وایي ما ته یې ویلې چې صلاح الدین ایوبي خو د صلیبي سرخ سړی و چې څومره خلک یې په بیت المقدس کې عیسایان او یهودان ونیول هغه یې ونه وژل یو پاپ یې وژلی و چې هغه پیغمبر اسلام ته کنځل کړي وو هغه یې ژبه یې کوڅه کړه بیا یې ووژلو نور چې جنګ کې مړي شوي هغه شوي دي خو چې کله فتح شو دا منطقه بیا یې نه څوک ووژل خلکو ته ازادي ورکړه نو هغې سړي ویلې وایي دا د صلیب سرخ سړی قبة الصخره باندې په دغه جومات باندې د صلیب بیرغ ولاړو او دی راکوز کې او په هغې باندې د اسلامي بیرغ ورپولو
بیا صلیبیان دویم ځل دپاره راغله. اول ځل دپاره چې راغله نو دا هغې کې 1909 کال صلیبي جنګونو 9 حملې شوي دي. بیا په 1296 کال کې صلیبي جنګونه ختم شوي دي. هغه یو بېله لړۍ ده، کېدلی شي چې کله په هغې باندې مستقله خبرې وشي. دویم بیا مسلمانان راغله، صلاح الدین ایوبي راغله، اوس بیا صلیبیان راغله. د صلاح الدین ایوبي د وفات نه وروسته صلیبیانو بیا فریدریک په نامه باندې بادشاه و، بیت المقدس یې ونیو، 11 کاله بیا بې پاچاهي وکړه. او د هغې نه وروسته بیا صالح نجم الدین ایوب په 1244 کې راغی، بیرته بیت المقدس ونیو. د دې نه وروسته ممالک راغله. ممالک د عباسیانو غلامانو او باچاهانو غوندې خلک وو چې کله هلاکو بغداد ته سقوط ورکړي، هغې نه وروسته ممالک مصر ته لاړه، هلته یې باچاهي جوړه کړه. مغولو په اسلامي نړۍ باندې حملې شروع کړې. اول باچاهي د خوارزم باچاهي وه چې مورونهر کې وه. محمد خوارزمشاه ډېر لوی باچاه و. خپې یې وښودې او هغه دم غلطي کړې وه. هغه په خپل ځای باندې هغه زه نه تشریح کوم. دم غلطي وکړه چې کله چنګیز د مغولستان نه را روان شو، نو چې د محمد خوارزمشاه خپې ولړزېدې او بس ملک یې ورته پرېښود. بیا هغه آب سکون په نامه یو ټاپو هغې کې مړ شو. هغې نه وروسته جلال الدین منقبتي د ده زوی و، تر سنده پورې ورسره وجنګېدو. د افغانستان کې ډېر سخت جنګونه ورسره، قطغن کې دا شار غلغله چې بامیانو کې وران شوی دی، دلته سخت جنګونه ورسره کړي. هغه بیا خپل یو عسکر د خوا نه چې یو کردي و، د هغه د خوا نه ووژلی شو او بیا هغه دغه خاموش شو. او اسلامي نړۍ کې د خوارزمشاه سقوط یو ډېره غټه تراژیدي وه. او بیا هغې نه وروسته د بغداد سقوط چې د عباسي خلافت و، دا یو ډېر لوی مصیبت و په اسلامي نړۍ باندې. هلاکو د بغداد لویه کتابخانه راواخیسته او فرات سیند ته یې خطا کړه. په هفتو باندې د فرات سیند په تور بیل و، هغې ورکې چاپ نه و، د مطبعې په لاس باندې قلمونه لګېدل. د اسلامي تمدن یې تباه کړه. ډېر زیات کتابونه، نادر کتابونه هغوی اوبو ته وغورځول. نو بیا هغې نه وروسته 2 کسان چې یو سیف الدین قدز او یو ظاهر ببرس، هغه په عین جالوت جګړه کې دوی وتوانېدل چې فلسطین بیا د صلیبیانو نه ونیسي او هغه د مصر او شام سره وتړي او بیا دلته بل حکومت جوړ کړي. د ایوبي حکومت نه وروسته چې د صلاح الدین ایوبي حکومت و، د هغې نه وروسته بیا د ممالکو حکومت په بیت المقدس باندې حملې کړي، دغه کړي، حکومت کړی. تر 1519 کاله پورې دوی پرې حاکم وو. هغې نه وروسته عثمانیان راغلل، ترکي خلافت چې عثمانیانو لښکر فلسطین ته د سلطان سلیم اول په وخت کې داخل شو چې عثمانیانو ته او دی به د هغوی چې کومه غټه جګړه کړې ده، هغه مرج دابق په نامه باندې یو جګړه وه چې دا یو همدې مسلمانانو سره شوې ده، دغه سره نه ده شوې. نو بیت المقدس یې د عیسوي د عثماني امپراتورۍ جز وګرځول. بیا په 1821 نه تر 1840 پورې بیا مصریانو په دې خاوره باندې حکومت وکړي. من د عثمانیانو کې عثمانیانو باندې جنګ وکړي، بې دا ځمکه ترې ونیوله. بیا عثمانیان په 1880 کال قدس بیا ونیو. نو دا قدس چې په 1880 کې ونیولو، بیا تر لومړۍ لویې جګړې پورې چې په 1914 کې شروع شوه، 1918 کې ختمه شوه. نو بیا یې تر دې وخته عثمانیانو سره و. په 1940 کې خلافت عثماني رسما انګریزانو ملغا اعلان کړي او هلته مصطفی کمال رئیس جمهور کړي. بیا د برطانیې اشغال شروع شو. لومړۍ لویه جګړه چې وه، یو طرف ته متفقین، یو طرف ته متحدین وو. ترکیه چې عثماني خلافت و، او اتریش، جاپان، جرمني دا یو طرف ته وو، روسیه او امریکا او دا شیان دا بل طرف ته وو. د برطانیې لښکر په لاس باندې بیت المقدس سقوط وکړي. دا 1919 کال د 12مې میاشتې عیسوي میاشتې 9 تاریخ و چې د جنرال النبي په نامه باندې د انګلستان جنرال او هغه بیت المقدس او فلسطین ته ننوتو. ټوله قوه یې د بیت المقدس جومات داخل کړي. هغه لوی صحن لري، دلته قوه ولاړه وه او خپل لښکر ته یې ویلې چې الان انتهت حروب صلیبیه، نن ورځ صلیبي جنګونه ختم شو. صلیبي جنګونه چې ختم شوي وو، مسلمانانو چې صلاح الدین ایوبي شکست ورکړی وو، هغه 1296 کال و، هغه 1419 14 15 16 17 18 19 شپږ پیړۍ د یو برطاني جنرال
د یاده دا نه ووتلې چې موږ ته فلسطین کې صلاح الدین ایوبي شکست راکړی هغه د عیسوي پاپ او ملا خبره نه ده هغه د یو جنرال خبره ده چې هغه یاده نه ووتلې په 2001 کال کې چې د امریکا کوم ټاور یو واوړته تجارتي ماڼۍ او چې کله بوش بیانه ورکړه نو هلته یې وویل چې کوم جنګ موږ شروع کوو دا د صلیبي جنګونو ادامه ده یعنې معنا دا چې صلیبي جنګونه ختم شوي نه دي سره د دې چې کوم وخت کې اروپا صلیبي جنګونه کول په هغې وخت کې امریکا کشف شوې هم نه وه کرستوکول هم د اروپا نه امریکا ته تللی هم نه و 1402 کال کې اروپا کشف شوې ده امریکا 1402 کال کې او صلیبي جنګونه په 1296 کې ختم شوي دي یعنې معنا دا چې د دوی سیاسیون اسلامي تاریخ سره او خپل عیسوي تاریخ سره تړلي دي موږ نه یو تړلي ورسره نو دا د خبر دا د جنرال البی او دا د ډبلیو بوش خبره جنرال ګورو د فرانسې جنرال هغه دمشق ونیولو په اول لویه جګړه کې او دمشق صلاح الدین ایوبي قبر دمشق کې دی او هلته ورغی د صلاح الدین ایوبي قبر یې په لغته باندې ووهلو ویې ویلې ها قد عدنا یا صلاح الدین ویې ویلې چې ای صلاح الدینه موږ بیا راغلو موږ بیا قدس اشغال کې موږ بیا شام اشغال کې هیڅوک داسې نه و چې هغه ورته حد اقل پیغور ورکړی و چې مسلمانانو کې چې موږ بیا راغلو موشیدیان د یهودو د کاغذ په مخ باندې وزیر خارجه و هغه بیت المقدس کې ګډېدو او ویې ویلې چې محمد مړ شو او ځان نه یې وروسته لورګانې پرېښودې ټول اسلامي امت ته د لورګانو خطاب وکړي او هغه لورتوب چې دی هغه روان دی تر اوسه موږ کې سړي نه دي پیدا شوي تر اوسه زموږ قیادتونه زموږ د دولتونو مشران هماغسې دي چې کم رقم موشیدیان ورته ویلي نو دا د دوی خبرې وي نو بیا چې کلم دې وخت کې اول لویه جګړه کې ترکان ډېر قوي وو او د هغوی د کښتۍ د ماتې دپاره څه شی نه وو چې کښتۍ ته شکست ورکړي داسې وسایل نه وو چې باروتو سره اوبو کې یو ځای کړي او هغې ته انفجار ورکړي دکتور وایزمن یو یهودي و انګلستان کې اوسېدو هغه په همدغه 4 کاله کې داسې ماده کشف کړه چې باروتو سره یو ځای شي او اوبو کې انفجار وکړي کښتۍ له منځه یوسي دا کار دکتور وایزمن وکړي او انګریزان ډېر زیات خوشحاله او متحدین او بیا یې دکتور وایزمن ته پروګرام ونیولو چې دی خوشحاله کړي هغه سټیج کې ناست او ډېره خوشحالیانې وې دکتور وایزمن ډېر غلی ناست و خفه ناست و لاندې خلکو ولې دکتور وایزمن ته اجازه ورکړي چې سټیج ته راچې ولې خفه دی هغه چې راغی هغه ویل چې زه یو ډېر در په دره خاورې په سر قوم سره تړلی یم زه یو یهودي یم زما خوشحالي او زما ستاینه به څه ماته خوشحالي چې زما قوم در په دره خاورې په سر زه نه وطن لرم نه ځای لرم نه حیثیت لرم نو د انګریزانو وزیر خارجه بلفور معاهده ورسره کړې انګریزان چې هغې وخت کې د نړۍ مشري کوله نو د یهودو مشرانو ته وویل چې 3 سیمې تاسو لپاره موږ درکولی شو ارجنټاین سینا دشته چې اوس هم یهودو سره او فلسطین هغوی چې کېناسته وویل چې فلسطین زموږ ابایي وطن دی فلسطین یو غوره کې او بلفور معاهده وشوه په 1919 کال کې یهودو په امریکا باندې چې یهود هلته ډېر زیات دي په امریکا باندې فشار راوړو چې لومړۍ لویې جګړې ته داخله شي هماغه و چې تازه نفس قوه د امریکا لومړۍ لویې جګړې ته په 1919 کال کې داخله شوه او د ترکیې او اتریش او جاپان او جرمني دوی ته شکست ورکړي او دغه وشول او بیا عثماني خلافت ړنګ شو او ټول اسلامي نړۍ اشغال شوه نه یوازې فلسطین افغانستان بچ پاتې شو سعودي جدي ته قوه ننوتې او نور سعودي بچو او یمن نور ټول اسلامي نړۍ اشغال شو فلسطین د 1919 نه اشغال شو تر 1948 په 1948 کال کې چې شلم د سپتمبر په دې کې برتانیې اعلان وکړ چې موږ فلسطین خوشي کوو او بیا رسما فلسطین یهودو ته حواله کړي هلته یو اسرائیلي او صهیونیستي حکومت تاسیس شو او هغه رسما اعلان شو په دې وخت کې یو اسلامي هېواد راغی چې پاکستان مخې ته راغی 1940 کې دا هم جوړ شوی او 1940 کې هغه هم جوړ شوی او نو دا دولت 3 د سپتمبر 1948 کې اعلان شو او تر هغې نه کله چې بلفور معاهده وشوه ټولې نړۍ چې کوم ځای کې یهودو
دغه وخته پورې 5% یهود په فلسطین کې اوسېدل، 5%. نور دلته مسلمانان او عیسایان هم مسلمانانو 90% نه پورته وو. او د ټولې نړۍ نه هغه ویډیوګانې شته چې په تیاره کې په شپه کې په دې کښتیو کې خلک راناستي او بیا لبنان ته راځي. لبنان کې ورته کمیټې جوړې شوې دي د یهودو د خوا نه، او بیا یې دې ځای نه موساد تشکیلات درلود هغې لپاره، او دې ځای نه فلسطین ته انتقالوي. دا ځمکه څه هغوی اخیستې ده، د هغې خپلې قضایاوې دي چې فلسطین څومره پرېوتی قوم و. الله دې احمد یاسین ته او حماس ته ټولو ته جنت فردوس ورکړي چې د فلسطینیانو اخلاق او حیثیت دې حد ته راورسولو چې هغه د دې جوګه شو چې اسرائیلو سره جنګ وکړي. نو بیا فلسطینیانو یهودو ځان دپاره وخت ټاکلی و چې دې وخته پورې به ټول فلسطین یو اسرائیلي هیواد کېږي. 80% یا 90% خلک په اردن کې فلسطینیان اوسېږي. هغه د دې لپاره اردن جوړ شو چې فلسطینیان به اردن ته انتقال کړي او فلسطین چې دی دا به مستقل اسرائیلي هیواد شي. خو لله الحمد نه یوازې په غزه او ضفة الغربیه کې بلکې په داخل د اسرائیلو کې مسلمانان شته دی، هلته اسلامي تنظیمونه دي. دا اوس چې کله بیت المقدس کې اذان بند شو، اسرائیلو اعلان وکړ چې به څوک اذان نه کوي، نو هغه مسلمان یو پارلمان کې دی او ویډیو ما سره شته، هغه پاتې و خبرې شروع کړې، وایي تاسو خو هلته اذان بند کړئ او زه به نن د اسرائیلو پارلمان کې اذان کوم او بیا سټیج نه اذان شروع کړي او څه ووځي او څه مخته. الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر ولله الحمد. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء ما لحزب قد عملنا ما لشخص قد عملنا نحن للدين فداء فليعد للدين مجده فليعد للدين عزه أو ترق منا الدماء. نو هلته د هغوی اوس هم الحمدلله اوس هم قوت کې دي، اوس هم انشاءالله فلسطینیان ښځې او نر هغه د فلسطین نه یوازې دا چې نور مسلمانان ولسونه هم د فلسطین سره تړلي دي. دا قضیه د عربو د فلسطین قضیه نه ده، دا زمونږ د دین قضیه ده. تاسو ټول د امام یوسف شاګردان تاسو د قدس فضیلت معلوم دی چې هغه د پیغمبر علیه السلام د صحابه اوله قبله ده. 18 میاشتې مسلمانانو هغې ته مونځ کړی دی. پیغمبر علیه السلام د معراج واقع د هغې ځای نه ترسره شوې ده. ډېر شیان چې او ډېر اسلامي تاریخ هلته تړلی دی. هغه د شام منطقه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د شام په آخر د وخت کې به اسلام چې دی اظهر فی الشام، هلته به قوت کی او هلته به دغه یې ده. نو دا د شام منطقه ده. حضرت عیسی علیه السلام په دمشق او شام کې راکوزېږي. دا ټول هغه څه دي چې اسلام تاریخ سره منتړي. زه آخر کې یو حدیث وایم چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. تر هغې پورې به قیامت قایم نشي، تر هغې پورې چې مسلمانان او یهود سره جنګ ونه کړي. فیقتلوهم المسلمون، مسلمانان او یهود به سره جنګ کوي. حتی یختبئ الیهودي من وراء الحجر والشجر، تر هغې پورې چې یو یهودي به د ونې شاته او یا د تیږې شاته پټ شي. فیقول الحجر والشجر یا مسلم یا عبدالله، بیا به دا ونه او یا تیږه غږ کوي چې ای مسلمانه، ای د الله بنده، هذا یهودي خلفي، دا یهودي دی زما شاته پټ شوی دی، راشه فقتله ویې وژنه. الا الغرقد، مګر د غرقد ونه چې ده، فانه شجرة اليهود، دا د یهودو ونه ده. په 2010 کال 2008 دې کلونو کې مجتمع مجله د کویت نه خورېږي، هغې یو راپور نشر کړی و چې یهودو د غرقد ونې د خپل د نفوس د تعداد نه ډېرې ایښې دي. یعنې معنا دا چې هغوی د پیغمبر دا حدیث کتلی دی، په دې پوهېږي چې موږ به دغه کوو، موږ سره به دا مشکل سره به مخ کېږو. نو په همدې وجه باندې هغوی دې ته تیاری لري را وروسته جنګونو کې. او بله خبر د پیغمبر سم حدیث دی، که یوه ورځ هم پاتې شي، یوه ورځ وایي الله به دا ورځ دومره غټه کړي چې د مسلمانانو او د یهودو ترمنځ به جنګ کېږي او بیا به دغه وروسته حدیث چې ما وویلې دا به دغه کېږي. مسلمانان به راځي او دوی به شکست خوري. کوم مسله چې ټرمپ مخې ته راغله، صفقة القرن په نامه باندې د پیړۍ دا بدترینه خبیثه او منحوسه کوم دغه چې قرارداد چې وشو، هغه د هغې وجه دا وه چې
تیر انتخاباتو کمپاین کې څو شیان دغه شوي. یو دا چې افغانستان نه به عسکر وباسي، ټرمپ دا وعده کړې خپل ملت سره، او بل به فلسطین بیت المقدس به رسما دغه پایتخت اعلانېږي د اسرائیلو، سره د دې چې بین الملل کې فیصله شوې ده پارلمان 1948 کې چې بیت المقدس د فلسطینیانو پلازمینه او پایتخت دی. خو د دې ټولو شیانو د دې ټولو قراردادونو په سره سره اروپا او امریکا او د ټولو ټرمپ په هغې باندې خپه کېښودله او دی د فلسطینیانو د اسرائیلو پایتخت اعلان کړي او ولې خپل سفارت راوړ. اوس به نور سفارتونه راځي او دا د نړۍ او د سره انشاءالله مسلمانان چې ویښ او بیدار د کویت د پارلمان د رئیس نه مننه چې هغه دا تړون واخیستو، کسبدانۍ کې خطا کې نواب نائب نور دغه د پارلمان غړی دی، خو چې وزیر دی د اردن، هغه سخترینې خبرې وکړې اردوغان نه مننه او د ټولو هغه ادارو نه او د هغه ټولو خلکو نه دولتونو نه چې په دې قضیه کې د فلسطینیانو د مسلمانانو ملاتړ کړی دی. دا زموږ د عقیدې قضیه ده، دا زموږ د دین قضیه ده. موږ دې سره تړلي پاتې شو او کوشش وکړو چې موږ د فلسطین قضیه صحیح هضم کړو. صحیح دا خو مش لومړی خروات، خو د لومړۍ جګړې جهاني نه وروسته چې کومې قضیې دلته تېرې شوي دي، سړی په دې باندې پوهېږي چې نړۍ څومره لوی دغه لري، پلان لري د مسلمانانو دپاره او څومره دغه لري. نو په دې وجه باندې جزاک الله خیر، الله دې هغه ورځ راولي چې اسلام او مسلمانان کامیاب او بریالي سرلوړي، موږ کې ښه قیادتونه مخې ته راغلي او د نړۍ قیادت مسلمانانو کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.